سلامونه نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو خوشحاله یم چې بیا هم د کابل کینګ یوټیوب چینل کې ستاسو په درانه چوپړ کې یم او نننۍ ویډیو کې زه یوازې نه ما سره امید فیروزي دی چې دا هم د کمالونو ډکز دی دا چې په دې نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته څه ښکاره کوو او څه ځانګړتیاوې پکې دي څه جالبې دي تاسو هم له موږ سره پاتې شئ دې ته به هم زه هرکلی وایم امید جانه تا ته هم هرکلی وایم او ښه راغلاست کابل کینګ یوټیوب چینل ته مننه تاسو هم تاسو ته ستاسو ټول ته مظلوم افغانستان ولس سلامونه ولیکي علیکم سلام خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو دا دی فیروز جان له موږ سره زموږ ملتیا کې تاسو هم د ویډیو تر وروستي مهاله پورې وګورئ له موږ سره پاتې شئ نو مهرباني امید جانه دا راته وایي چې څه کمالونه دې نن راوړي دي موږ او لیدونکو ته او لیدونکو به په څه هیجانوي او څه جالبیت دی په دې ویډیو کې ډېر ښه ان شاء الله مهرباني امید جانه ولا شفا او اوبو نه مې استفاده کړې ده څښلې مې دي ډېر ښه بله بالکل ډېر ښه بالکل قدرمن لیدونکو تاسو څنګه ګورئ نو د شفا اوبه یې لاس کې دي ډېر ښه د شفا سر به خلاص کړو او دا ګیلاس ته به یې چشکو واچوو ښه دا به دې کې ور واچوو بالکل بالکل دوستانو واقعا دا ډېره زیاته جالبه ده سرې اوبه یې ګیلاس کې ور واچولې او مکمل سپینې شوې بله ډېر ښه او دا باندې وګورئ خالي ده بالکل خالي باندې دا سپینې اوبه به بېرته دا سپینې اوبه به واچوو دې باندې ډېر ښه باندې کې به واچوو بله دا به بېرته څه شو بېرته به اوبه دې کې ورک شي اوس ما خدای دا واقعا ډېره زیاته جالبه ده شفا ولا سرې اوبه وي بالکل بیا دلته سپینې سوې اوبه دا باندې خالي وه دا باندې هغه دې ګیلاس ته به بېرته د دې باندې نه به واچوو چې څه شو جوړه شي واقعا دوستانو دا ډېر زیات جالبه دی ما خو بیخي تعجب وکړ هیله من یم دا ویډیو تاسو ته هم په زړه پورې او جالبه تمامه شوې اوسي دوستانو واقعا دې کې کمال دی زه نه پوهېږم چې څنګه دا حالت تغییر شو سرې اوبو سپینو ته واوښتلې او بعد د هغې نه وروسته دا هم اوبه ځینې جوړې شوې زما هم ډېر زیات خوښېږي ستاسو له ملتیاو هم نړۍ مننه کوم دا هم زموږ د نننۍ ویډیو وه چې کابل کینګ چینل کې زموږ تاسو سره پاتې شو ملتیا مو کوو هیله من یم چې دا ویډیو نه مو هم خوند دررسوي تر بیا بله ویډیو تر څو چې بیا هم د سلسله صاحب ستاسو په درانه چوپړ کې زه لږ ښې چارې ښې شي